اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و محترم ډیرو درنو خوږو مسلمانانو پښتنو وروڼو، د الله د نعمتونو یو موقع ده. ستاسو د ماشومان دا یا قاریان شوي دي یا حافظان شوي دي یا په ناظره باندې قرآن ویلی دي، او زمونږ د عام اولس دا رواج دی چې زمونږ بچی یا نوسی یا ویرونه عالمان شي، قاریان شي، حافظان شي، نو دا زمونږ لپاره ډیره د فخر خبره ده، دا ډیره د عزت خبره ده، دا د دنیا او د آخرت خیر دی. دا دستاربندي دی الله تعالی ستاسو مبارک کی، او دا نور ماشومان چې کوم دی لري الله تعالی د دې سبق او د قرآن د علوم توفیق ورکړي. معزز و محترم، تاسو ټول پوه خلک یې، تعلیم یافته خلک یې، مونږ دا دستاربندي پکې اوس ولیکو، دا مولیان، دا قاریان، دا حافظان دا جمع کو، او د لرې لرې علما راجمع کو. دا آسانه طریقه وه د قاری صاحب یا بل قاری صاحب یا چا چې ختم کړی دی یا د جماعت امام صاحب، دا به د ماشومان راغونډ کړي، په دې سر باندې به وله لاس کیږدي او ورته به وایي چې ځای بچو 2 کاله 3 کاله خواریم کړې ده، دا خواریم الله تعالی په عمل باندې راوله، او زموږ د طرف نه تاسو ته دعا ده، الله الله خیر صلی، بس خبره ختمه شو. دا هم کیدی شي چې 2-3 علما د دې محلې راجمع شي، تاسو ته اډوونه وي، سحر کې 10 بجې 9 بجې راجمع شي، د ماشومانو ته دعا وکړي او ماشومانو ته وایي چې ځای وروړه الله بچو خوشحاله کا. خو په دې کې زموږ یو څو مقاصد دي. هر سړی چې یو کار کوي په هغې کې مقصد وي، په هغه مقصد به ځان پوهوئ. د ټولو نه اول غټ مقصد خو مونږ دا دی چې مونږ د دې په ماشومانو په خوشحالۍ خوشحال یو. تاسو هم پرې خوشحاله یې که مونږ پرې خوشحال. ګورئ دا یو ورځ د دوی 2 کاله 3 کاله 4 کاله هر څومره چې دوی منډې والي دي. تاسو که چېرته د ټیچینګ سره تعلق ساتئ نو په کالجونو کې یا په یونیورسټو کې یو ورځ راشي چې د ډاکټر صاحب ته هغه د ډاکټرۍ ډګري ورکوي، انجینر صاحب ته انجینرۍ ډګري ورکوي، هغې کې داسې لوی لوی لنګۍ اچولې وي، پټکي هم داسې په سر کړي وي، بل شان پټکي وي. هلکه وي نن د یونیورسټۍ ورځ ده او نن به مونږ ډګرۍ ورکوو. نو څنګه چې هغوی د دنیا په ډګرو باندې خوشحالېږي، داسې مونږ د دین په ډګرو باندې خوشحالېږو. نو اول وجه خو زمونږ دا ده چې مونږ د دې ماشومانو د خوشحالۍ لپاره راغلي. دویمه وجه دا ده چې دا ماشومان په هرې محله کې 2 قسمه یې ګورئ. یو هغه ماشومان یې چې هغه سبق وایي، او یو هغه ماشومان یې چې هغه سره زړه هم ستړی کړي که نه، په هغه سبق نه وایي. هر کور کې داسې ماشومان، ته به یې بوځې هغه به راتښتي، ته به یې بوځې هغه به راتښتي، د پلار او د ورور ورسره زړه اوچ وي، خو ماشوم سبق نه وایي. نو مونږ دا ماشومان پټکي ورته په سر کړه، دا د پټکي لایق هم نه دي. ګورئ دا هم یاد ساتئ، دا خو لا فلحال د حفظ او د ناظري قاریان طالبان دي. پټکي مونږ هغه عالم ته په سر وو چې هغه 8 کاله 9 کاله سبق ووایي، خو مونږ دوی ته د پټکي په سر کړو. دوی ته به کیدی شي تاسو څېرې ملا واچوئ، مور او پلار او تره او ماماګان په کور کې راغونډ شوي وي، او دوی له نن یو پروتوکول ورکړه، دوی له نن یو عزت ورکړه. نو چې دا کومو ماشومانو سبق نه دی ویلي، نو دی به وایي چې یا الله د عزت خو نن زما هم راغلی، یا الله پاکه دا ده ترې پټکي د مولیانو د قاریانو د حافظانو د لاسه په سر کې دا ټول خلک ورته تاویږي راتاویږي، مبارک شو مبارک شو ورته وایي یا الله پاکه دا ورځ په ما راولي.
مونږ دې ته په عربی کې ترغیب ویو. څه ویو ته؟ ترغیب. چې دا نور ماشومان هم راپاڅي د دې لپاره دا علم یې زده کړي. بله یو زمونږ بله وجه هم په دې کې راغلې ده. هغه بله وجه زمونږ دا ده چې مونږ تاسو ځان ته رانږدې کول غواړو. مونږ عالمان، قاریان، حافظان مونږ تاسو ځان ته رانږدې کول غواړو. تاسو به وایئ چې ولې مونږ مولیانو تاسو نه لري چې تاسو مونږ ځان ته رانږدې کوئ. په دې معاشره کې دوه قسمه خلک دي. یو هغه خلک چې هغه د جومات او د مدرسې او د مرکز او د خانقاه سره تعلق ساتي. او په دې محله کې به ډېر داسې خلک دي چې هغه به جومات ته ډېر کم راځي، مدرسې ته به هم کم ځي، خانقاه ته به هم کم ځي. مونږ دا خپله جوړی خورو دي خلکو ته چې ګورې دا ملا، قاري، حافظ ستا په دې دماغو کې که چېرته څه تشویش راغلي د مولا او د قاري او د حافظ نه د نن سبا د زمانې او د پراپیګنډې مناسب سره، نو دا تشویش دې لرې کا. دا خبره دې د دماغو نه وباسه. که تا ته بالفرض بین الاقوامي میډیا په دې ذهن کې څه درجې چې دا مولا او دا پټکي او دا قاریان حافظان دا دهشتګرد دي او دا ټیررسټ دي او دا فنډامنټلیسټ دي، نو دا دې د دماغو نه وباسه. دا مولیان، قاریان، حافظان ستا بچي دي، دا ستا نوشي دي، دا ستا د کور پیداوښت دی. نو چې دا ستا بچي دي، ستا نوشي دي، ستا د کور پیداوښت دی، نو دا نه ټیررسټ دي او نه فنډامنټلیسټ دي او نه دهشتګرد راغلي دي. دا یو خبره. بل وجه په دې دستربندۍ کې دا دی چې موږ تاسو قوم ته ښیو چې دا مولا فضول نه دی راغلی. الحمدلله دا یاد ساتئ، دا غټه وجه ده. ګورئ ښه، زموږ د دې قوم په ذهن کې دا خبره پرته وي. زه باسې د خندا خبره کوم، په تاسو سپین ږیري به خاندئ نه ګورئ په هغې پورې. ښه، دا اوس نه مې درته وویل. ګورئ زموږ د دې خلکو په قوم په دې نګاه کې دا پرته ده چې دا مولا اولو بس د ده خو هېڅ کار نشته. تاسو ټول دا وایئ، زه راباندې پوهېږم دا مولا مړوزګار دی او د ده خو هېڅ کار نشته او په دې جومات کې نه ناست دی او د جمعې د شپې د الواګانو ته پروت دی او د درېیمو او څلورمو پسې دا پوزه تاوی را تاوی چې کوم ځای کې دیګ پوخ شوی. اول ته منډې وکي را وکي. ستاسو دماغو کې دا شور خیالات کله را کله راځي. ګورئ ښه، دا راځي. مونږ تاسو ته ویل که یاره مونږ ستاسو وظیفې کړو، که مونږ ستاسو الواګانې م کړو، که مونږ ستاسو خیراتونه م کړو، خو یو خدمت ته لکو دا یاد ساتئ. هغه خدمت ته د دې پېښور غټ سرمایهدار تاله نشي کولی. هغه خدمت ته د پېښور غټ وډېره تاله نشي کولی. هغه خدمت د دې علاقې غټ لوی بهکار او ملت او هر څه کار چې ته ورته وایې دا تاله نشي کولی. د دې پټکي خاوند یې تاله کولی شي. ګورئ دا خدمت نور هېڅ تا نشي کولی. دا د پټکي خاوند دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارث دی. زما خدا عقیده به ستاسو به وي انشاءالله. دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارث دی. د خان نه، د رواب نه، د جاګیردار نه وارث پاتې کېږي او هغه برېغ تاوی را تاوی چې لکه ګورې زه د پلارکي وارث، خان او رواب او جاګیردار وارث. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث. دا د حضور صلی الله علیه وسلم په مسله باندې ناست دی. دا د حضور صلی الله علیه وسلم نقال دی. نقال په معنا د دې سره جامې دا نشان جوړې کړي دي. نور خدای پیشه او دې پیشه خو ماته وردي هغه اچولې ده. ګورئ نور خدای پیشه او دې پیشه خو ماته ګورئ ماته ډرس او ماته جامې او ماته وردي د چا اچولې ده؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نور خدای پیشه او دې پیشه خدای په هغه ځای باندې ناست دی او د ده په خولې باندې ومخ ته وینا راځي چې کومه زما د محبوب او د جانان په خولې راتله چې قال الله وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم. نور خدای پیشه او دې پیشه. زه به د دې عزت نه کوم، زه به د هغې عزت نه کوم، زه به د دې مولا عزت نه کوم، خو چې د ده په سر باندې کوم پټکي پروت دی دا زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نښه راغلې ده. زما دا جامې چې کومې دا اغوستې دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لباس مبارکه راغلی.
زبر د دې پټکی غلام موزه د دې جامع غلام موزه د دې مصلی غلام کار سو ته هر څو کومه د دې غلامان راغلي نو ګورو چې دې غلامانو کار کړی دي او تاسو ته کار کړی دي او ګوره دا ګورو چې ناس راغلي دي دا د دنیا یو کالج تعالی نشو در کولې ګوري خپکیږي باندې ګوري یو کالج یو دا د دنیا یو یونیورسيټي تعالی نشو در کولې دا کنه تعالی میډیکل کالج در کولی شو نه د انجینرینګ کالج در کولی شو نه د پلان کالج در کولی شو دا صرف الحمدلله دی عالمان او قاریان او حافظان او ان شاء الله تاسو له درکړي دي الله دې مبارک او تاسو ته مليانو یو څو خبرې کوم خپکیږي باندې ګوري ښا که تاسو خپکیږي بیا نه کوم کو نه کېږي نو بیا کوم تاسو باندې ډېر بریک پلتا وته ګوري ښا چې ډېر بریک نو کې چې بس مون مليانو پردا په پټک سکی دي نه قسم په الله ور قسم مې ته په ورته تقریرونو کې قسمونه نه خورم خو کو دا سپینګری او دا قوم د سره یو ځای نو ورې مونږ به یو قدم هم نو اغستې ګورې یو قدم مونږ ته هم نیتونه ان شاء الله پاک دي ګره ور چې تاسو دې پاک نیت ته وینا دا عالم په دې کوڅه باندې ناشته تاسو دې وظیفه دا وړه ډوډۍ چې موږ وکړو دا لس کې چې تاسو راوړل دا جمعه او د مدرسه روانه ده کنه دا تاسو خیر او برکت راغلی اوس موږ ډېر مليان راځو شو 1500 راځو شو تاسو موږ سره نیه نو چې تاسو موږ سره نیه نو زموږ لا کار چلی دی شي نشي چلی دی کنه موږ تاسو ادب کوو تاسو په د دې سپیډ ادب کوئ د دې سره به جوړ ساتئ د دوی به عزت کوئ نو تاسو چې ان شاء الله د دوی عزت کوئ د دوی سره جوړ ساتئ د دوی احترام ساتئ نو دا ډېر ښه خلک دي دا دیندار دي ګورې زه درته دړی او غلا وایم ګورې خپله زما د خپل زړه غلا داره چې موږ تاسو د خپل ځان نه سل کرته ښه خلک ګڼو ګورې دا یاد ساتئ په دې راته زه قسم کوم او په دې منبر کې ناست یم ګورې سل کرته صرف دونه فرق دی چې تا نه به علم نه کوي قیل و قال او زمودي مولا صاحب له علم ورجو قیل و قال وراسي او کیدی شي چې ستا ایمان زما ایمان نه زیات کیدی شي چې ستا اخلاص زما اخلاص نه زیات کیدی شي چې ستا تقوا زما تقوا نه زیات کیدی شي چې ستا محبت د الله او رسول صلی الله علیه وسلم سره زما محبت نه زیات راغلي نو علماء تاسو به ورته دي خلکو سره رحمت ساتي د دې زنانه ستاسو قدر کوي د دې ماشومان ستاسو قدر کوي د دوی ماشومان زنانه دا ټول قوم ستاسو قدر کوي نو خامخا دعا خو به ورته کوئ که نه ان شاء الله خو تاسو به یو کار کوئ ګورئ هغه کار دا دی دا پنجابیان نه دي زه د پنجابیانو بده نه وایم پنجابیان ښه خلک دي خو دا پنجابیان یو عجیبه فطرت والا خلک راغلي پنجابي سړي مونځ ډېر کم کوي چې د دې اټک نه اخوا شي که نه دا جوماتونه شړ شي اور رمضان روان دے بھی سے بہوئی بھی رمضان جانے پٹھان جانے دا یاد ساتے اٹک نہ چیا فاشی تلے روزہ نظر آگلی گواری یاد ساتا گوار دا روزہ دا دی پختنو روزہ رہا مونگے پر دل پلیشو کو مونگے پر پختونی سو گواری خواه دا روزہ سو کفری مودی پی غیرتا خدای دی غرق کا روزہ خورا دونا دی غیرتا آگلی دا شوی رو کلی پر دل پلیشو کو پر پختونی سو گواری موضوع راوی نکوی دا چې نور ډېر اشیا پکې پراتی چې ورته وایي شیخ الحدیث کې یاره دې دلته دې ناست دي کنه څه تکلیف چې ورته وایي لکه مفتی صاحب دې دلته دې ناست دي خو چې ورته وایي پیر صاحب دې الله خدایا پاکه ته پیګه زم پیر پرستی هم خو بیا د پیر صاحب نه تاریخ را تابي الله دې ښه ساتي خیر دی موږ پکې نشته روژه پکې نشته خو سخا پکې ده څه پکې شته سخا زمونږ پښتانه چې راشي نو ځان پسې به دې ګوډې مین ته رایي راکات یو لاسونه به دې ښکلوي او د جومات د امام ډېر قدر کوي خو چې کله د انفاق خبره راشي د څه انفاق پېژنئ که نه په دین باندې د خرچې خبره راشي نو زموږ د پښتنو بیا د پوزې د پکوړه جوړه کړې وي هلکه بیا د چندو خبرې شروع کړې هلکه بیا د چندو خبرې شروع شوې زموږ د علاقه کې یو لوی مولوي صاحب دا چارفتوالې پېژني چارفتوالو دا غنو عزیز الرحمن سابق صاحب و څه وایي ورته ډډکي سابق د ډډکي سابق صاحب ډېر لوی سړی تېر شوي زموږ په دې علاقه کې او یو بل ډېر لوی عالم دا مولیانې پېژني تاسې نه پېژنئ موږ ورته حمدالله مولي صاحب وایي
د ډاګه الحمدلله مولوی صاحب د صحابه ډېر عالم زه پاتم جمعه کې وم مالا سبق مو شروع کړو خو دیندار خلکو سره وناستو نو وی راغلی زمونږ کلی ته یو بل سره داسې ناستو نو زمونږ د مولیانو دا پټې پټې خبرې درته کوم ښه زمونږ مولیان چې کله کینو کنه دا مولوي صاحب او دا مولوي صاحب چې کله کیني کنه نو مونږ چې کله کینو نو یو بل نه تپوس کوو څنګه چل دی خیر دی جوړ یو خیر دی جوړ مونږ بیا د یو بل نه تپوس دا نه کوو چې څنګه بچي دي څنګه دي مور د څنګه پلار د څنګه دي مونږ وایو څنګه مقتدیار دي څنګه دي دا یاد ساته مونږ ستاسو تپوس مخکې کوو ورته د خپلو بچو نه کوو د خپلو ماشومانو نه کوو اول ستاسو تپوس کوو د مولیانو منځ کې دا ګفتګو وي چې مونږ مولیان اول ستاسو تپوس کوو نو د الحمدلله مولوي صاحب د ډکي د صاحب صاحب نه تپوس کوي څنګه چل دی مقتدیات دې څنګه دي ډکیوال ته په کوم نګاه ګوري ادا چې لوګو خمار سړیو وې خاندل ډکیواله خو ما ته فرشتې په نګاه سره ګوري د زه په نګاه دا فرشتې مونږ هم ډېر خوشاله چې لکه ډکیواله سره فرشتې په نګاه سره زموږ رشته دي ته ګوري خو خبره ده بیا داسې وخاندل په شا لاړه غسین میوسم یاد شي راغی وی ډکیوال وی چې فرشتې خوراک نه کوي نو د ډکي صاحب یخ صاحب هم خوراک نه کوي ډکیوال وی چې فرشتې سکاک نه کوي نو د ډکي صاحب یخ صاحب هم سکاک نه کوي ډکیوال وی چې د فرشتو څه ضرورت نشته نو د ډکي د صاحب یخ صاحب هم ضرورت نشته دا عالمان دي دا ستاسو خدمت کوي